دا وینه له سر می سامل شوې. السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی چیلنج ویډیو کې هر کله وایم نو راځي چې نن چیلنج ویډیو شروع کوو. پرانی چیلنج کې به زموږ سره یې کاشف او خارونو او تاسو ورو. نو د ویډیو په سٹارټ کې به تاسو زموږ چیلنج لیدلې د دې ځای نه تللی د هغه ځای پورې په لاسو باندې مطلب راوېځان شوی به صرف لاس په مطلب راټینګي ځانو او هغه ځای پورې بځي. دویم کس چې یو تن به هغه شانتي یو تن به ویډیو کو او بل دریم تن چې کنه هغه ورسره د سیړې راغستی دې لپاره کو چرته مطلب کس خرابېږي یار تاویږي چې ډاري کوړه سیړې دی هغه معنی په کلار راکوزيږي. نو خپل چیلنج سٹارټ اخلو راځي. نن زموږ سره ډېر زیات تماشیان مو لړل بیچ چې ما کیمرمین الله واستې دا چې کنه دا ټول تماشیان دي زموږ دا خو چې زموږ سره کم کار کوي تاسو پرونی بلاک کړی دي دا زموږ د کلی گاونډي دي. هاونه چیلنج ته تیاری بالکل تیار. نو ورته شو دغه شو غره دا توامه نو ورته ان شاء الله هیڅ خبر نه غره بیا کور دانه وځ دراته وی چیلنج وکا ته تیاری دا نن چیلنج دا آیډیا چې کنه هغه کاشف تا نو کاشف کو زس شوما یا هارون س شو نو خیر به بیا ستانه اداره توا ما هو کنه. نو د نور کله به شانتي ذات سره تاسو هم کنه زموږ چیلنجونه چې کنه صرف او صرف د انټرټینمنت لپاره دا بس سیریس نه اخلي دا به ټرای کوي هم نه. نو زموږ د نور کله چیلنجونه به شانتي به سٹارټ ننوم خارون اخلي خارون وی چې خارون چیلنج بوږي کنه غټي به لگا ان شاء الله دې وی چې مطلب نو به سٹارټ اخلم راځه کاشي په سیړې ورته کېدا الرحمن الرحیم ځه یالله خیر وکي. کاشف تو درم پای ګرځا باسو شابه باسو تخکری زورو زور کا شابه بس نور نشي کولای درم پای ورته کې کېرا راځه کوزي تاو غټلا اوه ونی سودا درم پای پدې څه کټ ویلې چې لاس په سره کار کینا بس تا دا زورو نو کار کینا سره نو هارون چې کنه نو 2 منټم تیر نه کړو بس دې ځنه پور راغې دې ځنه پوری بس یو غس پاسې لم نه راوالي او دا چیلنج نه رسخت شو. دویم نمبر چې کنه هغه کاشف ته کاشفا تیار یو سٹارټ اخلا زمونږ ټول چیلنجونه چې کنه هغه اکثر کاشف غټي نن وګورو چې څوک په غټي کاشف دې دغه ځای پور لاړ ډېډومبه مطلب دغه ډېډومبه چې کم ځای راوته دغه ځای پوري مطلب کو څوک ډېر لاړ هغه غټي لیکنه نه نو بس ځان له ګورنو ځه یا الله خیر 2 3 سٹارټ الکه سړی خورو رسیدو ها ماشاءالله را رسیدي اله هو هارون نو خدیو غټلا زمانه درته نه غټي نو زور کا ها اوهو باسو شابه هارون نه چیرې غټلې باسو او کاشي پوجي زبزان رسومه باسو بس کنا درم پای کیږي هلا بس لاس مو خو بیا گزاره دی وکړه ډېر دلری پور را دی ها ګډ کاشف چې کنه دې ځای پور راغی دا سورې چې کم ښکاری ګن دې ځای پورې کاشف راغی هارون ستانه وګټو خپکیګه ما صحیح ده. نو وس فائنلی تاسو ضرور نمبر دی الله پاک ته خیر وکي ځکه چې مطلب دا کشران دی دوی زمانه چیلنج وګټي کنه ډېره به خبره ده او زه ان شاء الله کوشش کوم دینه مګټم کاشف تر دې ځای پورې هارون دې ځای پورې راځه زستان کوم بسم الله الرحمن الرحیم الکه رم پایو غره په ټیم نشا ارتاو دي ورته دا شی پورا ګران دی یار ما وې دا آسان دی شي کته نه ډیر آسان کار ته ما ته پته پورا ګران کار دی هغه څه وته کارون نه موبایل مې یو باندې ګران غاړي 500 روپۍ ना ड्रम पहिला बघता दूर दिवस तुने बैठलो वाल रे सर नाही
لاسونه یې بوټونه وواتوي ما نه وګورم داسې خبره ده که نه چې دا چیلنج مونږ چې که مطلب سوچ وکړه نه مونږ ته ډېر زیات اسان ښکارېدو خو بیا خپله یې ټرای کړي که نه تا ته به پته ولګي چیلنج څومره ګران و دا وینې لوز سر مې ساملو شوې دا وینې نو د نور کله به شانتي زمونږ نن چیلنج چې وکړه نه هغه هم کاشف وګټو هارون نه ما وګټو زه سیکنډ نمبر رالم او دې چې دی که نه دې دې مکمل وتېړې ته ګورې یو نمبر هم نه راغلی دا ته وایم ګټلې نه شو خو لکه بس زه دې خپل دا کوج وګټم زد مې خپل وکړو که نه دا خو به زد کوې که نه چیلنج خو یې د زدو نو کاشفه ویری ګوډ او تا چیلنج وکړو تا د خپل انعام زه به سیکنډ خیر ما خو لکه نه 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 بل خبردار چې ته مشرې کو ته مشرې کو ته مشرې تاسو کوم مشر څوک د جګه دنګ نټول نه دی ری بیا پسې دی ری بیا پسې دی ری زمونږ مشر په منځ کې زموږ مشر په منځ کې دا یو بغټو باندې ولاړ دی ځکه دنګ ښکاري دا دیو د ریښه باندې دنګ دی دا زما مشر روړ دی نو زمونږ نن چیلنج یو کنه هغه دومره امید دی چې نن چیلنج ویډیو به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښه شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او که ستاسو په ذهن کې هم داسې څه چیلنج وي که نه نو هغه مونږ ته ووایه چې هغه چیلنجونه مونږ وکړو وسره له راکړئ د راروان بلاګه پورې یا د راروان چیلنج ویډیو پورې اجازه ته د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان